الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده، لا كتاب بعد كتاب الله تعالى ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. زما درنو مشرانو کشرانو رونو، زمونږه بیان خو د طهارت د اوداسه او د مانځه په دغه موضوع چلیدو. بیا په منځ کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث طیبه د سراغ چې هغه کې بیان کړی شوی خبرې ډېر اهم وي، نو یو څو جملې زمونږ په هغه لاړې. وس بعضو ملګرو دا درخواست وکړو چې یاره مهر چې دی د دې په حواله سره څه خبره وشي. نو دا خبره د هغوی ډیره ضروري ځکه ده چې دا یو اهم حکم د شریعت دی او دې کې خلک ډیر زیات کمې بیشې کوي، مخکې رستو کوي. نو ما دا اراده وکړه چې یاره په دغه حواله سره څه خبره وکم. خو د دې نه مخکې دا خبره ضروری ده
چې زمونږ مخې ته دا خبره راشي چې دا نکاح چې دی دا یو عبادت دی او یو اهمترین عبادت دی، نو بیا مونږه کله چې دا عبادت کوو نو زمونږ کوشش دای چې هغه خبرې او هغه کارونه چې هغوی سره د یو عبادت ثواب ختمیږي نو هغه نه مونږ ځان وساتو. مثال په تور باندې مونږ یو عبادت دی او د اسلام اهمترین عبادت دی، ځکه چې د کلمې نه وروستو ټولو کې اول حکم چې دی بني آدم ته هغه د مانځه دی په اسلام کې. خو یو سړی هغه مونځ کوي خو جامې نه اولي دي، یا په مانځه لګیا دی مونځ کوي، بهر نه یو کس راغی هغه سره خبرې شروع کړې، هغه کارونه چې هغه د مانځه سره نه لګي هغه د شروع کړو نو مونځ د ختم شو، مونځ ثواب هر څه د لاړ. کم رحمت چې د الله د مانځه په وجه په دو ورېدو، کم برکتونه چې ورېده، کم ثوابونو چې الله وعده کړي و ټولې خبرې لاړې. نو نکاح دا یو عبادت دی، اهمترین عبادت دی. نو دې عبادت کې څه کارونه هغه ضروری دي نو زمونږ په معاشره کې په هغې کې کمی کېږي، او څه کارونه چې دي نو هغه د دې سره نه لګي نو زمونږ په معاشره کې د هغې اهتمام کېږي. اوس دا کمی چې مونږ کوو او دا نه کوونکو کارونو اهتمام چې کوو دا ټول زمونږ کم علمي او ناپوهي او ناخبري ده. نکاح اسې په لغوي اعتبار سره عربی ژبې کې د دې ټکي معنی ده میلاوېدل د یو بل سره، خو په شریعت کې نکاح هغه معاهدې ته ویل کېږي چې هغه د یو زنانې او د یو سړي ترمنځ وشي او په هغې باندې بیا چې دی نو د دوی یو بل باندې حقونه ثابت شي او د دوی چې دی نو د ښځې او خاوند کېدو تعلق د یو بل سره جوړ شي. دې ته په شریعت کې نکاح ویل کېږي، دغه معاهدې ته. خو دا صرف د یو نفسي خواهش پوره کولو لپاره د دوو تنو معاهده نه ده ګورئ، بلکې دا یو عبادت دی او یو داسې عبادت دی چې دې پسې ډېر اهم مقاصد دي. دا عبادت دی نو که دا د عبادت په طریقې وشي نو دې کې ثواب دی او په دې کې برکت دی او په دې باندې اجر دی، او که دا د عبادت د طریقې نه اخوا دیخوا شو نو ثواب لاړو برکت تی لاړو، او مطلب دا دی چې ګناه به یې په غاړه شي. نکاح دا هغه عظیم الشان انعام دی د الله د طرف نه او عبادت دی چې د آدم علیه السلام نه واخله کله نه چې بنی آدم وجود کې راغلی انسانانو سلسله شروع شوې ده هغه ځای نه واخله او تر قیامته جنت پورې دا روان دی. جنت کې به همي دا دو نعمتونه د الله، دو عبادتونه، یو ایمان بل نکاح، دا په جنت کې هم برقرار دی. دا عظیم نعمتونه دي د الله او هغه عبادتونه دي چې د ابتدا نه بني آدم سره روان دي او همیشه به د سره په جنت کې به هم ایمان
او نکاح د دا دواړه خبرې به د سره آدم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام چې کله الله جل جلاله پیدا کړو نو بیا یې غلا د بیبي تنظیم وکړو بیبي ولا پیدا کړ هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي خاص الله غزاد دے خلقکم من نفس واحده چې بنی آدم استاسو نسلونه چلول استاسو معاشره جوړ کړ د یو بنی آدم یو ساخاون جعل منها زوجها غلد هغه د جنس نه بیبي پیدا کړي لیسکن الیها د پاره د دې چې دوی د هغه سره د سکون جون تیر کی سکون حاصل کی داغن آدم علیہ السلام الله جل جلاله پیدا کو او جنت ته ولېګلو بیبي انتظام ورته وکړو ورسره یو لېګل یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه چې آدم ته او ستا بیبي په دې جنت کې اوسېږئ نو دا اولی روزی نه د پیدایش د بنی آدم نه دا عبادت را روان دی د آدم علیه السلام نه واخله آدم علیه السلام اولنې بنی آدم او اولنې پیغمبرو د الله اولنې بنی آدم او اولنې پیغمبرو آدم علیه السلام او آخری پیغمبر دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم اوس په دې منځ کې څومره انبیا چې راغلي او الله جل جلاله ولا شریعتونه ورکړ دي نو په یو شریعت کې هم نکاح نه بغیر سړی د ښځه روانه ده پاتې شي احکاماتو کې به مخکې وروسته وي خو د نکاح خبره ټولو شریعتونو کې چې دی نو راغل ده بغیر د نکاح نه یو شریعت کې چې دینو زنانه د سړی لپاره روانه ده پاتې شي او جنت کې به چې بس د قیامت ازي نو هم به دا نکاح برقراري دنیا دا ښځه به هم ورسره که نیک صالحه دی نیک صالحه او جنت ته لاړو او ښځه یې نیک صالحه و ایمانداره ده دنیا نه لاړه سوال د الله رب العالمین نه دا پکار دی چې یا الله زما خاتمه په ایمان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انما الاعمال بالخواتیم دا اعمالو دارو مدار اخری عمل باندې دی که یو بنی آدم اخری عمل زنکدن د راضی او د عمل چې دی نو هغه نیک دی د دین په کارونو کې و دی نو دا سړی دا نیک صالح دی د ایمانداره د دنیا نه لاړو او کده په وخت د زنکدن دراتلو بد عمل کې اخته بد عمل سره دنیا نه تل دی نو بیا دا سړی بد کردار دی ګوره دغه وجه نه حضرت سلیمان علیه السلام دعا او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دعا منګ ته قرآن مجید چې دنو هغه نقل کړی دا او ترغیب را کړ دې مونږ ته چې مونږ دغه شان دعا غواړو سلیمان علیه السلام څه دعا غوښتې وه د الله نه رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي اے زما مولا مال طاقت راکا رب اوزعني اے زما مولا مال طاقت راکا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي چې زه ستا د هغه نعمتونو شکر ادا کوم
چې تا په ما کړ دی او زما په مور او پلار دی کړی. وان اعمل صالحا ترضاه، او مله د داسې عمل طاقت راکړه چې هغه زه کوم ته په ما نه راضي شي. هغه عمل توفیق راکړه چې ته پې راضي کېږي. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، خپل په فضل خپل په رحم باندې ما نیک بندګانو کې شامل کا. زما ایمان سلامت. خو به مشرانو دعا کوو، نور خو هغوی له سم نه راتلو، خو په دې وخت د ماښام دعا کوئ خدای ایمان مې خطا نه کړي، آخري خاتمه مې خطا نه کړي. د ایمان سوال پکار دی موږ له چې یا الله ته زما ایمان خطا نه کړي، زما ایمان سلامت کا، ما نه په وخت د ځنکدن په وخت د ساه د روانېدو هغه کار وکړه چې هغه نیک ستا د دین. نو کده دیندار تل دی دنیا نه ایمان سره تل دی او ټبر د ایمان سره تل ده، نو په نکاح به جنت کې ورسره او د جنت ښځو هم الله په کلام مجید کې فرمایي موږ به دوی سره نکاح کوو. زوجناهم بحور عین، وعده به کو موږ دوی ته ښایسته ښکلو سترګو واله ښځې. هلته به هم ورته دا نکاح کېږي، د نکاح عبادت د نکاح عمل دا به هلته هم. نو عرض مې دا کولو چې نکاح یوازې د دوو تنو په منځ کې جنسي خواهش پوره کولو لپاره یو معامله نه ده، بلکې دا خو یو عبادت دی. حکم د شریعت دی، حکم د اسلام دی، حکم د الله دی. الله فرمای فانکحوا ما طاب لكم من النساء، نکاح کوي ما هغه ښځو سره طاب لكم چې روای ده تاسو له روای محرمات نه، مثنا و ثلاث و رباع. بل ځکه الله جل جلاله فرمای انکحوا الایام منکم والصالحین، چې اے خلقو په تاسو کې اے مسلمانانو یا ایها الذین آمنو، اے هغه خلقو چې ایمان مو راوړی دی، په الله باندې ایمان راوړ دی، په قرآن ایمان راوړ دی، د الله په پیغمبر ایمان راوړ دی. انکحوا الایام منکم، بې واده خلک چې تاسو کې دی هغوی له د واده غورو چې فساد نه خورېږي په معاشره، یو بل نه لوڼه نه تختی، یو بل ته شرم نه رسئ، یو بل بې عزتي نه کوي، زنا دروازې بندېږي، د بد کارونو دروازې بندېږي. انکحوا الایام منکم، نکاح وکئ هغه خلکو له تاسو کې چې بې واده ګرځي، جنۍ او کالک واده طاقت نه لري، تاسو ورسره مدد وکئ، قرض ولا ورکئ، خیراتي پیسې ولا ورکئ، مدد ورسره وکئ چې نکاح وکړي. نو نکاح حکم دی د الله او عبادت دی او ثواب دی پې او باعث د برکت دی، باعث د برکت او د رحمت دی. او نکاح نه بنی آدم ته څه فایده حاصلېږي؟ ټولو کې اوله فایده چې حاصلېږي هغه د ژوند سکون دی، چې قرآن په خپله د هغې ګویي ورکوي. هو الذي خاص الله هغه ذات دی خلقکم من نفس واحده، چې تاسو یې پیدا کړي د یو بني آدم نه، وجعل منها زوجها او انتظام کړي هغه له د هغه د جنس نه د بیبي لیسکن الیها، چې د سکون حاصل کړي هغه سره، د سکون ژوند تیر کړي.
نو د نکاح نه اوله فایده چې دا هغه د سکون ژوند دی، د خوشحالۍ ژوند دی. څوک چې د شریعت د اصولو مطابق نکاح کوي، نکاح د هغه صحیح وي، شرایطو ته برابري چې مونږ به را بیانو هغه، نو دا نکاح د لپاره د سکون ذریعه وي، ژوند د خوشحالۍ سره تیریږي. اولنۍ فایده د دې ده ژوند د برکتی، ژوند د خوشحالۍ، ژوند د سکون، د الله د طرف نه برکت، د الله د طرف نه سکون، د الله د طرف نه رحمت، دا د ته میلاوي. اولنۍ فایده د دې ده. دویمه فایده د نکاح هغه بقای نسل دی، چې نسل چې دی هغه د پاتې کېږي په نکاح سره. بني آدم نسل چې چلیږي ثابت النسب چې دی په نکاح باندې. دریمه فایده نیک صالح اولاد به درته میلاویږي، اولاد به ورته صالح میلاویږي. اولاد د نه صالح کېدو دوه وجې، هغه به مخکې ته زه بیانوم. نکاح د صحیح دی، د شریعت د اصولو مطابق دی، اولاد به ورته نیک میلاویږي. دریمه فایده یې دا ده. او څلورمه فایده د نکاح چې کومه ده چې ټولو کې اهمه ده، هغه پاکواله دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نکاح په ذریعہ باندې ځان پاک ساتي. یا معاشر الشباب، اے د ځوانانو مجلسه، اے ځوانانو ډلې، اے ځوانانو خلکو، من استطاع منکم الباء، څوک چې په تاسو کې طاقت لري د ښځې د حقوق د ادا کولو او د بچو د ساتلو، فلیتزوج، دا سړی دی واده کوي. چا چې د واده طاقت دی هغه دی واده کوي، بغیر د واده ژوند مه تېروئ. او طاقت یې نشته نو انکحوا الایام، دغه شانته بې واده خلکو له تاسو نور د واده انتظام وکړئ چې معاشره کې بګاړ نه پیدا کړي، معاشره کې فسادونه نه جوړیږي، معاشره کې چې دی هغه بې رهروي نه زیاتېږي. وڅوک چې په تاسو کې طاقت لري هغه د فلیتزوج، هغه د نکاح کوي. ولې؟ فإنه اغض للبصر، پاکواله راولي نکاح. نکاح پاکواله راولي، د پاکۍ ژوند ورکوي. د واده وکړو نکاح وکړو نو د نکاح په برکت سره د نظر بیا به غلط ځای کې نه لګي. نکاح د وکړو اوس به دې چې نو غلط نظر نه استعمالوي، نظر به د کته شي، بې ځایه نظر به نه لګي، بد نظری به د نه کېږي، د بد نظرۍ په ګناه کې به د نه اخته کېږي. یوه خبره. او دویم واحسن للفرج، خپل د شرمګاه د غلط ځای استعمالولو نه په دې کې حفاظت دی. به بې رهروي شکار کېږي نه، اواره به نه ګرځي، بدلارې به بیا دی نه برابر بشي. واده وله وکړئ نو دی به برابر شي، چې دی برابر شو نو بیا به خطا کارونه نه کېږي. معاشره کې و فساد نه پھیلاویږي. فساد ولې پھیلاویږي؟ نکاح نه. نو مونږ دا واورید چې نکاح سره الله ژوند د خوشحالۍ ورکوي، نکاح سره الله اولاد نیک صالح ورکوي، نکاح سره الله ژوند د برکت او د سکون او د راحت ورکوي.
خو کده په طریقه د شریعت او که نکاح په طریقه د شریعت نه ګورې نو بیا پکې برکت نشته. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای د پیغمبر علیه السلام ارشادات، د پیغمبر علیه السلام فرامین، د پیغمبر علیه السلام خبره هغه خطا نه دي، هغه د عبرت نه ډکې دي. پیغمبر علیه السلام فرمای ان اعظم النکاح برکتون، چې ټولو نه زیات برکتی نکاح چې په هغه کې الله برکت واچي، هغه د خوشحالۍ ذریعہ جوړ شي، د خوشحالۍ سبب جوړ شي، د ته پر سکون جون میلاو شي، د پکې بے رهروی او غلطو خبرو نه بچ شي. هغه کم نکاح دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمای ایسره مؤنتن، فضولیات پکې کمی، واسانه باندې کم سے کم خرچه باندې بوشي، ناروا خبرې پکې نه. منګه د نکاح برکت، د نکاح سعادت، او نکاح باندې وریدون کې رحمتونه او د نکاح د وجنه د الله د طرف نه راکړې شوی سکون او خوشحالي هغه په وخت د نکاح وسیزو او ختم کو. مونږ په وخت د نکاح هغه کارونه کوو، هغه خبرو بنیاد کېدو چې هغه د نکاح دا خبرې ختم کی، نو بیا مونږه شیطان په وهمونو کې واچي. شاته به وایي چې ته په محرم کې واده مه کوه، ګورې چې بیا به په دې کې انخطه ستاسو ډېري. په محرم کې د واده وکړو نو بیا به ښځې سره نښلي او هغه به تا سره نښلي، دا درزغو بلبدي. محرم کې د واده وکړو بیا به واړه دي نه جوړه کېږي. ګورې فلاني ورځې باندې به سفر نه کوې، ځکه چې په دغه ورځې د سفر وکړو نو دا ښه نه ده، ګورې درنه ده. نو دا ورځو کې دا کار نه، میاشتو کې دا کار نه. محرم دیتا شهر الله ویلې کېږي. نبی علیہ السلام فرمای شهر الله المحرم. زمون خلق محرم میاشت پیژني د اهل بیت په ماتم. کمی میاشت چې پیغمبر علیہ السلام اهل بیت د نبی علیہ السلام کورنۍ ته ویلې کی. نبی علیہ السلام خاندان، نبی علیہ السلام کورنۍ، پیغمبر علیہ السلام نوسی، داغه د نوسو کورنۍ دې ته اهل بیت ویلې کی. دا میرا هغه بالکل هغه جټ او اسانه ترجمه داغه وکړه، دې ته اهل بیت وایي. اوس زمون په معاشره کې او زمون په دې خیبر پختونخوا کې اکثریت تر اوسه پورې او اوس لا هم دغه شانته دی چې دا د اهل بیتو د ماتم میاشت یادوي. نعوذ بالله دا د نبی علیہ السلام د کورنۍ د ماتم ورځ ده. نبی علیہ السلام کورنۍ سره ماتم سی چل کی او هغوی د ماتم سره سکار دی، اهل بیتو د ماتم سره سکار دی. او بیا هغه راله په محرم میاشت کې ولګېده چې نبی علیہ السلام ورته شهر الله وی شهر الله المحرم. محرم دا د الله میاشت. نو محرم دا ډېر عظیمه میاشت ده. ان شاء الله سګنې کالې چې راله دا میاشت بیا به په دې باندې بحث کوو چې دا څومره عظیم شانه میاشت. نو شیطان مونږ هغه واده کې کارونه را باندې د بې برکتۍ وکړي او مونږ ته په زړه کې او په ګمان کې دا وهم اچوي چې تا په محرم کې کړی و، په فلاني ورځ دې کړی و، په فلاني دې کړی و، نو ځکه درته دا مسلې. نو نکاح عبادت دی او په شریعت موافق شي نو په دې کې برکت دی، رحمت دی د الله، واړه به میلاویږي، نیک صالحه او نسل چلیږي او سکونی د بنی آدم. خو که د شریعت د اصولو نه اخوا دیخوا شو نو بیا په دې کې زحمت دی، بیا دا د جنگ جګړې سبب هم جوړیږي، بیا په دغه کور کې چې دی نو ناجوړتیاګانې هم ډېري او بیا چې دی بې برکتي هم ډېرې.
نبی علیہ السلام فرمای الشؤم فی المرأة والمکان والفرس. نکاح چې بے طریقې دی اوسو نو سپیرواله برازي. کور جوړی شریعت اصول مطابق دی هغه ابتدا نه د کړي صحیح طریقه دی نه د اختیار کړي نو بیا په کې خامخ سپیرواله راځي. فرس اس مراد تینا ساوره ذات مال چې دی هغه اخلي یوازې ساوري نه تجارت کوي هم د بنیاد په غلط طریقې خودي ده نو هغه کې به بې برکتي ګوره. نو زمارونو نکاح دا د شریعت حکم دی دا عبادت دی او دا باعث رحمت او برکت او ثواب خو چې د شریعت اصول مطابقي او دې کې چې بې برکتي راځي او پریشانی جوړیږي نو هغه زمونږ د هغه کارونو د وجې نه چې هغه په شریعت کې روان نه یا مونږ په وخت د نکاح وکړو. یوه خبره بل د نکاح چې کوم اهم خبره ده مهر ورکول هغه کې مونږ خلک هیراپیری کو نو انشاءالله را روان جمعه کې به دا خبرې بیانو چې شرعي نکاح کم دی نکاح صحیحه کم دی. مونږ چې خطبه وایو مولوي صاحب خطبه وایي بیا وایي فلانیه دا د فلانی لور ده په دینو مې بله جنۍ ده د شریکه نشته تا دا په نکاح صحیحه نو دا نکاح صحیحه دی چې شي دا څه شته وایي کم نکاح صحیح دی کم صحیح نه دی. انشاءالله العزیز په دې باندې به بحث کوو چې نکاح صحیح کم دی او د شریعت د غاړې نه په نکاح کې د کمو خبرو چې دی نو حکم دی چې هغه کول غواړي او ضروری دي او نکاح غیر صحیح چې شی دی چې هغه د بې برکتۍ او د سپیروالي سبب جوړیږي. او بیا مهر په نکاح کې څه حیثیت دی آیا دا بیا د خاوند ملکیت دی که د ښځې دی او ښځې لک دا حق دی د هغه نو څه حیثیت دی د دې په دې خبرو باندې به انشاءالله بحث کوو. خو تاسو ته ما دا درخواست دی چې تاسو به کوشش کوئ چې په حکم له رسېدلی او زه به کوشش کوم چې په باندې له چې دی نو خپل بیان ختموم. د هغې وجه دا ده چې مخکې هم ما تاسو ته دا عرض کړی و چې کوم محلې کې د جمعې مونځ کېږي نو هلته غوره خبره دا ده چې زنانه او بوډاګان چې جومات ته نشي راتلی او مریضان چې جومات ته نشي راتلی هغوی به د ماسپښین لمونځ کوي پس د جمعې د مانځه نه. نو که زه خپل تقریر اوږدوم او د 5 جمعو هغه مضمون زه په یو جمعه کې تاسو ته اورم نو 2 بجې به بیا زه ودرېږم نو بیا به هغوی هغه ټیم د جمعې ورځې دي هغه به ډېر لیټ شي. یوه خبره بل دا زمونږ د غرونو علاقې دي مجبوریانې زمونږ دا مونږ چې راغلي یو د دوی هم مجبوریانې دي هغه چې نه دي راغلي د هغوی هم مجبوریانې دي. نو دې وجې نه زه به بس کوم په پاو باندې یوه شروع کوم په پاو کم یوه تاسو به کوشش کوئ چې دا نیمه ګنټه ټیم د الله رضا لپاره به خپل وقف کوئ د دین زده کولو لپاره به وقف کوئ او پاو کم ته به چې دی نو ځان رسوئ او په پاو باندې به بس کوو